زما پلار ناست دی. ستا پلار ګوره ماته ګفټینګ کوي د ستا په ځای. نو بس هغه اوس خواږه کتلي دي که نو ځکه درته ګفټینګ کوي. زه خواږه والا نه یم که نه، زه خلکو له کریلې ورکوم، له کریلو جوس. تا سره کریله شته نن ته به ته کوي ورکړي. هلکې ته ځوان یې، ګوره زه جینۍ ما فلټر نه دی لګولی، لرکه دا فلټر. نه زه یم چې ستا غوندې زه یم چې څوک راباندې مین شي که نه. فلټر دی لګولی، فلټر لرکه که نه. زه یم سجینې ملي راباندې چېرته مین شي. دا 15 پرو میکس دی بلې کې لږ سړی هسې ښایسته ښکاري. نو زه هم جیبه 15 نه راغلی یم، زه سره 10 نه نیم راغلی. والله موبایل کیمره خو داسې ښکاري لکه نو 10 پلس نه چې سمسنګ نه شي راغلی. زه صرف داسې وکړه، داسې فلټر ته وګورئ. مینو هسې خپلې کې خفه کېږه ما تخته مه کوه، یو څو خبرې مې په زړه ارمان دي مړه، خو ته بیا تېښته کې چې حق او سچه خبره کوم بیا تاسو تېښته کوئ، تاسو تښتئ بیا. حق او ستا سچه خبرې نه دي، زه دې ته وایم پوه شوې. دا ستا خبرې ستا سچه ستا نه بلکې دلته د هر چا د ټیک ټاک کې چې څوک هم راځي ما ته د حق او د اچا خبره کوي، هغه زه دې ته وایم دې ته، په دې پوهېږې. تاسو بس یو حق او اچا خبره بس کوئ. نه مینو خلک عمرې کوي خفه کېږي مه، خلک عمرې کوي انسانان دې جوړېږي، خو تا نه خو الټه پلټه څه بل څه شی جوړېږي. دا عمره خو چېرته حرامو پیسو باندې خو نه کوي. اوکې غني صحیح ده. دا چې د پلار کمپاوډر خرڅوي هغه ماله رالیږي، زه په هغې ځم راځم. نه خبره ته خو چېرته حرامو پیسو باندې خو عمره نه کوي. کار کوي که نه ستا پلار هغه ماله رالیږي، نو په هغې باندې زه ځم. والله ما ته خو پته نشته زما پلار خو د هېڅ کار نه کوي، کېدای شي تا ته یې پته زما د پلار کېدای شي تا ته پته هر څه کوه عمرې طرف ته ټچ مه ورکوه، ګینې بیا درکې روغه نه نوځم. عمرې زه غلطه خبره زه نن تپوس کوم ماله جواب ده، قسم دی که زه غلطه خبره ګیم ته کوم. راغلي ګیم کوه، د ګیم په اصولو کې دننه خبرې دین اسلام طرف ته مه ځه پوه شوې. تپوس کوم یا ښه زه تپوس نه کوم، بس تپوس مه کوه، بس نه کوم. حق زه چاته هم نه ورکوم چې ما ته دلته کینې په شیشه باندې او ما ته وایي چې ته دا کې او ته هغه کې او زه دا کوم او ته دا کوم. تا اوس ما ته وویل زه تا کې روغه نه نوځم، ته به ما کې څنګه روغه نه نوځي، لکه څنګه به په ما کې روغه نه نوځي. ته د ګیمو په اصولو کې خبرې کوه، د اسلام او دین او حج او عمرو ته مه دانګه. یار مینو زه چې عمرې له لاړم که نه، زه چې رالم نو زه تقریبا څه وخت پورې زه لایف ته هم نه راتلم، چې رالم نو یو هفته نیمه ما ډېر په ریسپیکټ کې خبرې کولې، ما داسې نه چې ما باندې ګوته اوچته شي. دا اوس پکې ولې بیا څه چینجې راغی؟ ولې دا عمره صرف د یو میاشت لپاره وه؟ نه که نه ما ویل چې زما د وجې څوک عمره ټارګېټ نه کړي. تا پسې ستا خپلې کمنټ 100 نه زیاتې کمنټ اپلو ته پسې شوي وي، ته لا عمرې له تللی وي، ته لا دا او ته لا هغه، تا پسې کمنټ کېږي نو دا ډېره بده خبره ده که نه. زه به عمرې لم ځم، زه به حج لم ځم، زه به تبلیغ لم ځم، دې کې را چا څه کار دی؟ چا کې څه کار شته؟ او ستا د حسن راز څه دی؟ زما د حسن راز چې دی فیری لولی. ورځ ورځ ښایسته کېږي. لکه زه روټۍ ته کښېنم، ښه زه روټۍ خورم، روټۍ راله بیا وروسته ګیم ته راځم. مینو سره داسې ګپ شپ لګوم ملګرو ستا رامیان وایي تاسو هم جنګ غواړئ، اکبریانو تاسو هم جنګ غواړئ، تاسو هم وایئ چې جنګ وکړي، تاسو هم جنګ غواړئ. عمران خان ډېر کوني، ته هم جنګ غواړئ، ټوپکه ته هم ډېر کوني، جګړه غواړئ. دا رامیان دا مونږ جګړه غواړي، دوی وایي جګړه وکړئ. که نه وته ورکه جګړه کوو راځو، خو زرګه ما ته اوس ګرم میان راغلل که نه. مینو آی لاف یو. I love you too. Bye. قربان